السلام علیکم ملګرو، زیم خان او تاسو ګورئ خان انفو انجن. ملګرو، د هر ملک خپل په آرمي باندې فخر وي او د دوی د لاسه موږ خپل ملک کې په ډډه سینه ګرځو. ملګرو، په دې ویډیو کې به موږ د دنیا ټولو نه ښکلې د ښځو آرمي په باره کې ذکر کوو. دې لیست کې په لومړني نمبر باندې موږ څخه راځي مینی سکرټس آرمي. دا د رشین آرمي موږ څخه د مینی سکرټس آرمي په نوم باندې مشهوره ده. ملګرو، د دې مینی سکرټس آرمي کار صرف او صرف پریډ کول دي او د دوی دی پریډ ته د دنیا سیکسیست پریډ هم ویلی شي. داسې چې دی له خپل په یونیفارم کې د کوپونه اوچت سکرټ چې موږ ورته جنګي هم وایي هغه اچول راځي. شین دا آرمي صرف او صرف پریډ ته پار استعمالیږي. د دوی ډیفنس فورسز سره هیڅ قسمه تعلق نه. موږ څخه په نمبر 2 باندې اسرائیل ډیفنس فورس راځي. ملګرو، د اسرائیل ډیفنس فورس کې صرف سړي نه بلکې ښځې هم اغوستي دي. خپل ملک حفاظت په خپله باندې کوي. هغه داسې چې د اسرائیل په فوج کې کوم ټریننګ سړو فوجیانو له ورکړی کېږي دغه شان ټریننګ جنکو له هم ورکړی کېږي. دوی د جنگ په میدان کې د نورو فوجیانو سره اوږه په اوږه ولاړ وي او دغه وجه ده چې نن په اسرائیل کې دغه جنکۍ فوجیان په غټو غټو عهدو دي. ملګرو، په دریم نمبر باندې موږ څخه راځي پولش آرمي. ملګرو، د پولینډ دا آرمي په ټوله دنیا کې د خپل بې پناه حسن په وجه ډیره مشهوره ده. آرمي کم او یو موډل زیوا لګي. په دې وخت کې په پولش آرمي کې صرف او صرف 2500 جنکۍ په ملازمت باندې. دغه جنکو فوجیانو ته هر قسمه ازادي تر لاسه وي. دی په فوج کې هر قسمه فیلډ ته تلی شي. ملګرو، په څلورم نمبر باندې موږ څخه تایوان ملیټري. نو ملګرو، که د دنیا سخترین ټریننګ خبره وکړو نو تایوان موږ څخه په لومړني نمبر باندې راځي. ملګرو، د دې فوجیانو ټریننګ ډیر ګران دی. د دوی یو ټریننګ دی چې روډ اف هیونز ورته ویلی شي. په دې ټریننګ کې دوی له غټو غټو ګټو باندې اړخلیدل وي. د دې ټوله لمبایي یعنې دا چې څومره وي 50 میټر وي او چې کوم دا ټریننګ سره انجام کې دوی له د انعام په طور باندې خپل فیملی سره ملاویدلو ته پرېږدي. ملګرو، په پنځم نمبر باندې موږ څخه راځي برټش آرمي. ملګرو، برټش آرمي کې د برټش ګرلز آرمي یو خپل جز دی. ملګرو، د برټش آرمي ښځې په ښکلا کې د ټولې دنیا کې مشهورت لري. ملګرو، د 1990 نه برټش آرمي خپلو آرمي کې ښځې اغوستل شروع کړي دي او په برټش آرمي کې د ښځو آرمي تعداد یو څو زره دی. ملګرو، اوس موږ څخه په شپږم او په اخیري نمبر باندې موږ څخه د پولینډ آرمي راځي. ملګرو، پولینډ د ټولې دنیا د ټولو نه کم فوجیانو والا ملکونو کې یو ملک شمارلی شي، ځکه چې د دوی د ټولو فوجیانو تعداد صرف او صرف 2500 دی. په دغه 2500 آرمي کې د جنکو تعداد ډیر زیات دی. ملګرو، دا آرمي چې په کتو کې څومره ښکلې وي په جنگ په دوران کې دی دومره خطرناکې وي. دی د طاقت اندازه دغلته نه هم لګولی شي چې دی په ټول ملک کې صرف 2500 فوجیان دي. نیم په بولډر او نیم خپل ملک کې د خپل ملک حفاظت کوي. ملګرو، په دې آرمي کې ستاسو کوم آرمي خوښه شوه موږ ته په کمنټس کې لازمي ووایئ. که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې ده لایک کړئ او دغه شان ویډیوګانې کتو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. خپل ډیر زیات خیال ساتئ. الله پامان.